مینه کې تخصیص د جانان نه کوم، مینه کې تخصیص د جانان نه کوم، هتک د ګلونو د شان نه کوم. ووینم چې ښکلی پې مین شمه، زه پکې هندو مسلمان نه کوم. بدنصیبي زما معلومه شوله، خپل شرافت او خپل احسان مې وجني او خوله مې شرمیږي، خو خیر وبه وایم، سپی مې څوکۍ کوي او انسان مې وجني. په نرم خوی به معزز شي داسې لکه دعا د یوې مور ولګي، او که ته لمبه شوې ځان به مړ کړي پچا، خلک یې ووجني چې اور ولګي. دا بعضې خام څیزونه دي خدای داسې پیدا کړي چې یو شی ته جوړیږي خو بل شی ته نه جوړیږي. او دا بعضې خاوره داسې وي نارې کړي یوې پیغلې میړه ته جوړېدی شي خو سړی ته نه جوړیږي. پښتانه د غیر تابع د پښتون نه دي، څنګه چې نن دي پخوا هم په دغه شان وو. پاک نبي کو په نسب چېرې پښتون وې، پښتانه به نن د سیلمې کافران وو. وزیر ګوري ډرامې ټي وي ته ناست وي، نیمه شپه شي بې ضمیر به ترې پا نه سي. وزیر ګوري ډرامې ټي وي ته ناست وي، نیمه شپه شي بې ضمیر به ترې پا نه سي. او خلک ستړي شي سهار په انتظار کې کټ به پاسي، خو وزیر به ترې پا نه سي. د فحاشۍ په موضوع سر دي د مغرب پیرنګیان، د چا پلاران معلومېدی شي او د چا نه پلاران. او د داسې خلقو نه د خیر تمابس وګڼئ چې څه بېشکه حرامیان وي او څه شکي حلالیان. ښایسته ساعته ته زما نه په کم ور ووتې، زما د کوره په څه وجه مرور ووتې. لکه د ناوې مې ساتلې په پرده کې نیستی، زه دې بندام کړم ته مټیزه شوې بهر ووتې. او د خدای په دې مړه دنیا کې اوسېدې غریبه، پیدا نهر شوې، نهر لوی شوې ته نهر ووتې. او 1000 کاله مخکې روغانۍ شو د خپل وخته پیدا، ځکه خو تورې د احساس له ځیګر ووتې. او د پراچه شان او شوکت او مالداري خیر راځي، دا هله وشوه چې کلمې پې د قچر ووتې. منمه چې دعوه په ځان د باز کوي، شهباز او کټهباز کوي، خو ناس د بل په لاس یې. ته کردار د یو ممتاز کوي، لا ناز کوي. ستا مضبوطو پنجو سترګو سرو دراز څانګونو نه فایده څه ده؟ ورک شه چې پې غیر د پاره زغل کوي، تکل کوي، پرواز کوي. نه لیک یې شو لیکلی، نه لیک یې شو لوستلی، مکتب نه مو ویستلی، دفتر نه مو شړلی، هم بنده مو په کور ده، پښتو زمونږه مور ده. ژبه څه ده خو د خیال اظهار پې وشي، بیا دا ولې د سبب د بېلېدو شي. انګریزي ده که فارسي که نورې ژبې چې مې ذهن ته راورسي پښتو شي. خپل سر بچ کول غواړې، سرمایه به ورکوې، که د بل په سوري ژوند کړې سرسایه به ورکوې. دا د مینې دور نه دی، زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوسې کرایه به ورکوې. شاعر چې ته غزل ولیکي زر د چا خواله په ټګۍ ورشي، او رول غواړي وخت پې نه تېرېږي لکه چې چرګې لاګۍ ورشي. نه په رنګ حسن کېدی شي څوک په خلقو کې ممتاز، نه په قام نسب موندلی شي توری امتیاز. د هنر علم په مخ کې هر څه رستو پاتې کېږي. ای بې علمه مسلمانه، چېرته باز او چېرته جاز. جمود نښه د مرګي ده، چېرته ښکار د جمود نشي. حرکت کې برکت دی، دغه ژوند دی که پوهېږي. او حقیقت ته که پام وشي نو د ژوند په سیکل سور یې، چې روان یې نو محفوظ یې، چې ودرېږي نو غورځېږي. په ټکټر باندې یو 2 شعرونه دي، 3. ټریکټره زراعت یې پتا وړاندې قدم دی، پټې پتا آباد دی، که د غر دی که د سم دی. او ته خپله رضا نه کړې همیش زی د بل په خوښه، هم هغه کار کوي چې کړي بل درته په نښه. خو په منډه کې له نورو ګاډو کم یې دا د غم دی. مثال دی د پښتون دی، زور دی ډېر دی او سپیډ دی کم دی. تل 2-3 شعرونه، تل مخامخ د حادثو سره یو، تل مخامخ د حادثو سره یو، چې اوده شوي د اردو سره یو.
او خلک اسمان ته سمندر خیجوي مونږ مشغول د بتکو سره یو او حمزه خو وایي د جنت ژبه ده مونږ په دوزخ کې د پښتو سره یو حمزه خو وایي د جنت ژبه ده مونږ په دوزخ کې د پښتو سره یو ښایسته شاه زلمي مړه شو د علاج طاقت نه و علاج ډېر اسپتال غټ و خو د دیو د حصې نه و بل خوا هم یو مریض مړ شو پرې افسوس خلکو دا وکړو چې ډېر مال دولت پې خرچ او سړی د پیسې نه و زه په انګلینډ کې وم نو هلته کې به د هلکانو دې ځای زمونږ د دې علاقو ډېر ښکلي ښکلي کورنو هلکان به هلته وي مزدوري به یې کوله خو دا زه به پکې دا چل وکړو چې مزدورۍ به یې وکړې نو بیا به کلبونو ته لاړه چې څه پیسې به یې ګټلې وي هغه به یې ټولې جوړه کړه بیا به یې تا ته 15 پونډه قرض راکوي 1500 پونډه قرض راکوي ته بل ته زه به خفه شوم نو ما یو شعر په هغو پسې لیکلی دی خو دا په یو غزل کې دی مونږ بدقسمتو له خپل خلک غم لړي راوړي او خپل چې پې خوشحاله دي پردي خو یې راوړي او دا کوم یو انصاف دی چې ګورګورې کور ته ځي د بل او پیټې او پنډان دي په سرونو باجوړي راوړي دا کوم یو انصاف دی چې ګورګورې کور ته ځي د بل او پیټې او پنډان دي په سرونو باجوړي راوړي پاسئ که وطن کې انصاف غواړئ ترقي غواړئ میاندې به لا نور انقلابون له سړي راوړي او کله چې بېننګه بې پښتو شي د وطن زلمي داسې وخت کې پیغلې هلکانو له بنګړي راوړي او بیا پکې د هغه هلکانو هغه شعر ته ویم د انګلینډ د هغه هلکانو کله چې بېننګه بې پښتو شي د وطن زلمي داسې وخت کې پیغلې هلکانو له بنګړي راوړي او ورک شه مزدوران هغه چې عیش له مزدورۍ کوي ګرځي په ملکونو او کور ته تشې کونې وړي راوړي مننه